د ایران په دغه جنگ کې اسرائیل وایي زه خپل عسکر نه استوم، امریکا ته وایي ته واستوه. اسرائیل 1,000 اکټیو عسکر لري او 2,00,000 ریزرو لري. ایران 4,00,000 اکټیو عسکران لري او 2,00,000 فایټرز لري چې په غرو کې دي. نو امریکا ولې غواړي چې عسکر ورولي ایران ته په داخل کې؟ دا ګرد دنیا وایي دا سوساید میشن دی، یعنی خودکشي ده که خپل عسکر واستوي هلته. ایران 4,000 انریچ یورانیم لري. kilograms 4,000 kilogram enriched uranium which دی وایي دا the most valuable fuel دی پر the planet په ګرد دنیا کې. نو دا چیرې دی؟ دا د ایران 440 beneath the earth's surface دی او د داسې غره لاندې دی چې دغسې عام ډبره نه ده، ګرانایت ده. ګرانایت او ډبره دواړه یو رقم نه دي. د laws of physics به دا درته وایي او ایرانیان په دا ډېر ښه پوهېږي. ولې څو کاله در مخه امریکایانو چې ورته وایي د B-2 stealth bomber چې غټه طیاره ده، هغه 10,000 پاونډه یو بمو چې هغه ته یې ویله د GBU-57 هغه یې ور واچوله په یو دغه کې شافت کې، مګر هغه ګر سره د 2 میاشتو دغه پر تاوان ورسوي چې دوی بیرته سم کوي. په 2 میاشتو کې هغه د تاوان نه دی رسولی چې ګر سره د مابین ځای یوسي او دوی امریکا کې وویله چې موږ ګر سره د مابین ځای یوړي. نو د laws of physics څخه فکر نه وکړي. مګر بیا هم اوس کاناډا خپل موټران د چین سره نیسي. زموږ د یو فیکټوري په اسرائیل کې وویل چې اگر د جنریکس دواوی جوړي، جنریکس معنا ارزانه دواوی، یو قیمتي جنرال برانډ یو جنریک برانډ. نو جنریک ارزانه کسي دواوی بم په توفانو سي د دې پر ځای $25 پورې کوي، د دې بعد به 300-400 پورې کوي. بل ګروسریز به ډېر قیمتي سي. تیل خو هغه د وخت ورځ په ورځ لوړیږي او دا تیل بیرته راته کښته کېږي نه، ولې چې ریفاینریز یې والي. نو وبه ګورو چې په دنیا کې سیاست چیرې روان دی. مګر بلومبرګز وګوري. بلومبرګز هغه راپور دی چې هره ورځ تاسو ته د امریکا د هغه معلومات درکوي چې څه ډېر پکار دی. نو بلومبرګز وخت وایي چې موږ ډېر په تاوان کې یو، ورځ په ورځ مارکیټ خرابېږي. وبه ګورو چې دغه څه شي راوځي. مګر فعلا تاسې راته ووایاست په کامنټو کې چې تاسې په دا کې څه فکر کوئ. زه خو هره ورځ خپل فکرونه درته وایم، مګر دا داسې معلومات چې ټول دپاره مهم دي. د انویسټمنټ پیسو او د هر خوا څخه دا معلومات تاسې ته مهم دي. دعاوې کوي چې دنیا یو ډېر ښه ځای ته ولاړ سي. دغه جنګو څه د امریکا او د ایران جنگ پر امریکا څه تاثیر کړی دی. د دغه جنگ در مخه امریکا ګرد دنیا داسې ورته کتله چې د بیسټ میسل ډیفنس سیسټم لري، پاد او د پیټریټ میسل، او دغه څه ګرد دنیا استفاده کوله چې امریکا ډېرې پیسې جوړولې چې دا پر دنیا خرڅوله. اوس چې ایران دا پینټریټ کړه، یعنی زخمی کړه، چې دوی ویله چې دا هیڅ وخت امکان نه لري، ګرد دنیا دا ولیدله. بل چا ولیدله؟ چین، نورت کوریا، روسیه. نو اوس بیا تاسې د سټریټ اف هرموز ولیدئ چې څنګه تاثیر یې وکړي او تاثیر کوي پر دا ګرد دنیا. نو ګرینلند او کیوبا ولې امریکا غواړي؟ ګرینلند په دې غواړي چې ګرینلند یو وخت ګرده یخی و، اوس یې ګرده د یخی ویل کېږي، د دوی پورټ خلاصېږي. دا معنا دغه د دنیا بل ټریډ راوټ کېږي، یعنی بیا د دوی کشتیانې تلای سي او راتلای سي او تجارت کولی سي. بل د هغه نچرال ریسورسز او د هغه ګرده minerals به د امریکا په لاس کې لکه یورانیم، آیرن، اویل، ګاس، دا هم د دوی د ځمکې لاندې دي چې د روسه چا نه دي اخیستي. نو دوی وایي the power of the future but the trade route of the future به دغه ګرینلند دي. او بیا که کیوبا ځان ته واخلي، کیوبا د فلوریدا د کوست څخه 90 میله ده او کیوبا هم دغسې یو لار لري لکه د سټریټ اف هرموز چې دوی د تجارت ډېر ژر په وکړي. او که کیوبا هم 5.5 میلیون نیکل لري او 5,000,000 کوبالت لري چې دغه AI دی په جوړي، او ګاس لري، اویل لري. دا داسې شان دي چې د آینده په سوپر پاور دپاره ډېر ضروري دي که وغواړي چې سوپر پاور دوی پاتې سي. نو
strategically Cuba the Caribbean shipping lanes ورته خلاصي او دا government دي ضروري نه چې دا دوی ګرده ورسي هغه رانیسي دوی کولای سي چې هغه sovereignty پرېږدي او دوی د هغو څخه خپل رژیم چینج وکړي او خپل خلک هلته کښېني نو اوس تاسې دغه ته فکر وکړي چې څوک به وګټي او خپل تجارت په ډېر ښه رقم وکړي خپل پیسې په ډېر ښه رقم وساتي ول د دنیا ګرده رژیم بدلیږي alliances بدلیږي سوپر پاور شاید بدل سي څوک به وګټي دا دی وای ریس یعنی دا ځغستا چین باول سي روسیا به ورسره سي دا یا دا بګرده دنیا به جلا جلا سوپر پاور ونسي سوپر پاور به د مابین ولاړ سي کوم یو به وسي تاسې دغه ووایاست ډېره مننه ښه ورځ